السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دغه فیوچر پرفیکټ ټینس دی، پیسي وایس آخري ټینس دی په پیسي وایس کې. راځو د دې په تعارف ته او فارمولې ته، د دې چې کوم رولز دي اصول، بیا دغه وروسته بیا جملې جوړوو. د دې استعمال خو نو دا دی چې په راروان وخت کې په یو کار په یو چا باندې مکمله سوی، ستا دا باور دی، یقین دی، ستا دا اندازه ده چې یو کار به په یو چا باندې په راروان وخت کې مکمله سوی. د دې رقم د دې سټرکچر دی چې موږ ورته وایو object plus will have been plus that form of verb. فارمولا helping verb plus د دې برابر will have been. helping verb will have been دی او verb that form singular slash plural will have been. یا موږ دا وایو چې په فیوچر ټینسو کې اکثره وختونه دا وي د وي سره will have been یا shall have been، د I د وي سره shall have been، در نور ټول سره will have been استعمالیږي. دا د دې استعمال د پیژندنه تعارف دی. اوس به راسو د جملو جوړولو په خوا باندې. جملو ته ښه غوږ ونیسئ، په غور باندې واورئ. The work will have been completed in 1 hour. کار به په 1 ساعت کې 1 غنټه کې مکمله سوی وي، بشپړه سوی وي. یا tomorrow یا سبا یا next week یا را روانه هفته. دا تورې موږ ورسره استعمالولی شو. The school ring will have been rung. the school bill، دلته bill راځي، یا که رنګ ورسره راولم صحیح دی. د سکول ګنټې به وهل سوې وي. The school ring will have been rung، یا د سکول bill will have been rung، یا د bill will have been rung. ګنټې به وهل سوي. ګنټې رنګ ګنټې ته وایي، bill وژنګوله ته وایي، او رنګ ورب هم دی، ناون هم دی. رنګ 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 پس سکند ترډ فارم دی. رنګ معنا ګنټې وهل، رنګ ګنټې ته هم وایي. The thief will have been arrested. غل به نیول سوی وي by the public، یا په عوامو، یا by the government، د حکومت د خوا. The glass of the window will have been broken. کړکۍ د کړکۍ ښه به ماته سوې وي. ګلاس و ګلاس ته وایي، و ښه ته وایي. د کړکۍ چې ښه به ماته سوي، ګلاس 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 ته وایي، او ښه ته وایي. دا جمله ودې د دې ټینس. اوس په اخر کې ستاسو د امتحان لپاره چې تاسو خپل ځانونه ټیسټ کړئ، دا یوه جمله ده، تاسو په انګریزي کې ولیکئ، ترجمه کې بیا په کمنټ کې راته ولیکئ. سبا به لوبه ګټل سوې وي. دا تاسو په انګریزي کې ولیکئ، واړوئ. مننه. تر بل درسه ښې چارې. ویډیو سره لایک کړئ.